ستاسو خولې ته موږ پاتې سو سم سو خراب سو قربان دې سم هر شی چې یو دغه یو نو خدای دغسې پیدا کړي ونو تعال ته د شو د بد صلاح ستا کار دی الله سلام ښایستې بیا هم مننه خپل پر خبرو باندې پښېمانه سوې ارمان جان ریکوست کړی دی د کاکا لورې راپورته چا ارمان جان ریکوست کړی دی ارمان ورور دې خدای راولي ارمان ورور دې خدای بخښنه کوه خوري الله دې وبخښه قربان دې سم ارمان جان کیمره خلاصه بارکه جوړې بخیر السلام علیکم ارمان ورور څنګه یې خیر یې شکر د افسانه ګله ښه ده او دا نور دوستان ښه دي لاندې خدای وي ټول ښه یې ټول هغه دې ښه دي که ښه نه وای والله کې کمنټونه کړي وای سلامونه بارک څه خبرې د نورتې وخت د ښه تېرېږي والله ښه د شکر ته څنګه ستا ویډیو ته مې ډېر وخندل جاله تال دا دی والله ما ته په مخه راغله ما ته ډېره جالبه ښکاره شوه نو وعلیکم سلام ماشوم ګلونه هغه داسې ویډیوګانې جوړوي ارمان جان یو څه فټینګ کړی هغه ډېر فني ویډیوګانې جوړوي تا دا یوه لیدلې ده هغه ډېر ښه لپسینګ کوي هغسې دی یې ورسه ویډیوګانې ته والله زه داسې ورننه نه وتم خو همداسې په مخه راغلم هغه مې جګه کړله مننه قربان دې سم هر څوک چې یم ارمان جان د خولي د بسر کوم کیمره خلاص کړه قربان دې وعلیکم سلام هغې ولاړ کړه پر سر ډېره مننه یاره ارمان وروره پر سر یې که څه کېږي څه شي کېږي ستا سره خوښه ښکاري د کاکا والله ډېر بې رتمه پکې ښکارم په د اخري کې خندا ورسي ماره سر دی کې ما ته ډېر ښه خوند راکړه ډېره فني ده رښتیا هم هغه خولې ورک دي ټیک ټاک داسې عجبه فني شیان راولي ماشومه ته یې ګرانه والله بارکه ښه یو به ګزاره کوو نو زه شکر دی چې ګزاره کوې دا بعضې خو ګزاره لا نشي کولی بس ثناګلې وخت داسې ده به ویم کم همداسې که نه بس که نه ختم یم نور اوه یا داسې بارکه موږ ګران یې د ارمان جان ګرانې شته د کاکا د لور په خاطر واقعا د ارمان ورور په ګرانې ښه ارزي الله پاک دې عزت وساته سلامونه شه وعلیکم سلام علیا جانې ښه راغلې قربانو ښه یم پلن پوزې بلا مې واخلې ښه ارمان جانه موسیقي د کاکا لور دا ده او د کاکا لور ما خیال دی دغه دی نه معلومېږي دا ورځ د دوی نه معلومېږي مشکل خو نه قدرتي خو به انشاءالله څوک هیله کوم دلته مزاحمت مه کوه هیله کوم افسانې د لایف نه خفه نه شي زه یو کس له منځه وړم خفه نه شي زښته زیات منافقت پسې ګرځېږه مه ځه ورکه شه هر څوک چې وړې تا ستا خپل لایف دی ارمان او بخښه افسانه ګله حق بس خدا بازه خلک دي بس نه پوهېږم سړی ښه د کاکا زوه یا چې خراب خبرې کوي ښکنځل کوي نو ما د کاکا لورې د ورځ زه ولاړ شه د ارمان خور مور تا ته نه ده پاته خپل کور کې د ورننه زه خپل خور مور دې د ارمان خور په خیال کړه هر څه چې ورسره کوې ورسره وکړه ښه د کاکا زوی تا ول چې شي شوي دی څوک خو به ناجوړې مې مال د ورځ دوی ودرې تا شوم ته لایف نه راغلی والله د کاکا زوی ټول ولاړه موږ یوازې پرېښولو لایف راسم ته نه بل نه ماته هم خوند نه اوس انشاءالله تعالی برته مازه برته سره سمو په کور کې هم د سړي بیا ډېر نفس تنګېږي راځم خو ډېره نه راځم په اندازې راځم هلته دې پر ځای باندې لږ خپل عبادت ته سړی وخت ورکړي ښه دی اوبه د ښه یې ګرانه یا ښه کوې و د ټیک ټاک ته سړی وخت ورکړي خو دونده نه نو د هغه چې لږ خپل عبادت ته وخت ورکړي بیخي ټول عمر هم ټیک ټاک هم په درد نه خوري عسکري سلامونه ستړي مه شئ یا نه خو ټیک ټاک هسې ما سړي ټایم ضایع کېږي باور وکړه دغه استریماز د سړي ټایم ضایع کوي
شهرمان جانه ته څنګه یې ورورکه نوي راته وکړه ولا شی یم الحمدلله بس ښه ګزاره کوو نو پوه څه خبرې تا خواته ژوند زندګي ښه تېرېږي زموږ خواته نن داسې ګرمي ده ولا شکر ده الحمدلله ښه تېرېږي ښه وای لیونی نه وم لیونی کړمه بېلتون در پسې ډېر خو باید وبخښو نو پولیس فکر مې نه کوه یو دا نزور سړی و دا غزل یې ډېره ښایسته ویلې وه لیونی نه وم لیونی کړمه بېلتون در پسې جانانه ډېر ډېر مې ژړلي دي پرون در پسې بېشکه ژبه ښه لغه ده هغه د یو زوړ سړی دی ډېر ښایسته به یې ویله شکر دې بلا سلام مې درته اچولی و خو فکر دې نه و بعض لودګان راځي داسې لوده خبر کې بیخي د کاکازو سړی سوچ ورته چې دا سر دا کم نسل دی ګل رنګ وروره راس ګل رنګ پرانه که نه هغه دی ګل رنګ خرچې کوي خرچې مه کوه ګل رنګ وعلیکم سلام الیکوزیا یاره د کاکازو پوس ولې دغه دا ټیک ټاک خو بیخي دغه اچکزی رالی ټیک ټاک ته ولاړې بیخي دماغ را خراب کړل نه به راتللی والا دغه اچکزي ډېر ښه ژوند دی ډېر غیرتمند سړی دی له کاکا لورې ډېر سیده سړی دی بیخي دماغ را خراب کړي اوس سړی نفس هم تنګېږي چې اوس یې ښایي هغه یو څوک موږ ورسره عادت ارمان جانه تا اچکزی پېژندی که نه پېژندی ارمان جان وپېژندی یې او ډېر سیده سړی و او ډېر غیرتمند سړی و نو هغه شفیع اچکزی درښوم هغه وویل دا په دا ټیک ټاک کې دغه بېکاره خلک ګرځي دا موږ داسې اوس دا موږ ته درې ناسې ښه مجلس کوو ښه دغه دی راسي بالا ښکنځل وکړي یا وایي چې زه خیالات نور په کیسه کې مې یم ګوره یو موږ نه که خفه کېږي ته پوهېږې دغه ښکنځل په خپل ځای باندې د انسان ګناه ورکموي دوی خپل ځان ته ګناوې ډېرې موږ نه که خفه یو چې ولې فلانکی ما ته داسې وویل بستانکي داسې وویل دا خپله اوس ګوره چې ته یو چا ته شی ونه وایې که ته ګناهګاره یې د خدای به یې د بنده خونه یې که دوی په تا ناکه کار لري مطلب دوی ستا ګناه کموي ځان ته ګناه ډېروي نو چې دوی دا کار کوي دا مهرباني پر تا باندې کوي ته لا باید خوشحاله سې بالکل و نو هغه دغه وویله چې دلته دغه ټیک ټاک دا رقم دی موږ د عزت لپاره راغلي د دې لپاره نه راغلي چې څوک تا نه خسته زموږ د لاسه بې عزته سي یا موږ څوک بې عزته کړي هغه دا نه برداشتوله نو چې څوک غلط کار وکړي یا غلط یا شیطاني وکړي یا شیطانت وکړي یا منافقت وکړي یا څوک ما دغه وکړي هغه زه د زما خوله نسي کنټرول کېدلی د دې ښه دی چې بس دغه ټیک ټاک د منځه یوسي د افسانې لایف کې کنځلې کول خپل ځان زغیدول دي والا د هغسې دي خو دوی نو چېرې داسې ښه خلک دي خو بس نو دغه کم خو داسې دی د کاکا لوري دغه غلط کارونه ټوله شناخته کوي ناولده یې نسي کولی ناولده چې راسي هغه تا ته ګوري والا زه شخصا خپله دومره ډېر لایک دغه لرمه د کاکازو دومره بدخواهان نو ناولده خو تا ته راسي درته ګوري چې دا څنګه سړی دی ښه خبرې کوي غلطې کوي تا ته ګوري که د ښه خبرې کول یې کښېږي که غلطې وي زه درسه افسانې تا په لایف باندې یو خط لیکلی وایي سپي تړل کېږي څه معنا سپي تړل کېږي معنا کنځلماران تړل کېږي وایي چې هغوی به کېږي د بکوالا چې دي دغه کېږي تړل کېږي نو که ته کوم مشکل لرې دا ستا مشکل دی I don't have any problem with that because the people who لکه د سپیانو غوندې غپېږي هغه ته به زه سپی وایم که نه نو د کاکا لوري دغه یو ټیک ټاک واحد موږ د خپل افغانانو خراب کړی دي په خدای یو بل ته احترام نه لرو معلومداره خبره ده زموږ افغانان موږ خراب کړی دي موږ ټول هر څوک چې د خپل کار کوي پارلیمنټ کې ډېر خبرې کوي موږ د خو بیخي د کاکا زوره کې اول موږ ته هدایت وکړي چې یو بل ته احترام څلور ساعته که نه ارمان جانه همداسې د قربان بارک ته څومره وخت کې زده کړی ده انګلیش مې زده کړی نه ده ورکې که ورکه انګلیش دې سي سړي نه زده کېږي داسې دی لکه مصیبت نو ارمان ورور نن بیا سره چورتي یې دا ولې
شورتي نه یم افسانه ګلې. ولې خبرې نه کوې چپ یې. کوه مې تاسو ته غوږ یم بس تاسو ته وزن ته مې لږ ډوډۍ خوړله اوس تاسو ته غوږ یم. یو نو دغه څه شنو بجې دي ارمان جانه ستاسو سره؟ ها ستاسو سره څه بجې دي؟ بجې دلته 3 سلامونه بجې دي. احترامات ټول ستړي مشئ څه حال د خیرات ده افسانې سلام پوه علیکم کړئ څنګه ارمان ورور ستړي تاسو ستړی مسئ مشئ ښه راغلی. مننه ستاسو نه همچنان څه حال د خیرات ده موږ ته وخت راکړ ډېره والله مننه. خیر د شکر. یو لکه ګلرنګ ورور خپل سال لایف چې دی دوستان عزتمند خلکو دپاره همیشه وخت دی. ژوندی دی ګلرنګه راته څنګه یې ګلرنګ؟ همیشه جار دې سم ورور یا الله نه شکر دي د خپله تاوان ښې کړی تاسو د خپله ښې ښه بخیر یې؟ شکر دی الحمدلله خیر. الله شکر. ارمان جان ورور ته څنګه یې ارمان جان وروره خپله راته ښې؟ ښه یم ګلرنګه ته څنګه یې طبیعت دې ښه ده؟ شکر د الحمدلله وروره ته خپله راته ښې؟ اوس مې وکتل ما زه د ارمان لایف راغلی زه کتل مې افسانه خور راغلی و لایف ما ته راسه اوس د راغلم ارمان لایف ارمان بند ور کړه نه راغلم وم دې بله خوا مزه یا د داسې کاکا لور راله راته ښه یې وکړه. نیم ساعت قدر ته لایف راځم د بیا کاکا زه لور ملموس مزدور کوم د کړو ماخستن لږ دعا کوم که رابېدېږم ځکه دا ډېر لایف په درد نه خوري د سړی ژوند ورترې ښیي. ارمان ورور دې ما لایف کې ناست ارمان ورور دې ما لایف کې ناست و قرار یې ښه ښه داسې خبره وه. او اوس نن هلته ناست مننه و موږ لایف قربانې کې سم قرار یې سترګې دې ښکلې دي عالیه جانې سترګې دې علیا ښکلې خبرې دي. ستړی مشي ته هم ستړی مشي نه او باید لایف هغه کې نه چې یم څومره دوستان دي ټول ستړي مشي. ارمان نن ویده ښکاري اوه سلامونه خورجانې وعلیکم سلام بیخي تپوس نه کوئ. سلام څنګه یاست؟ په دې دنیا کې مقصد ځان خوشحاله ساته بالا د چا پروا مه کوه تپوس مپوس مه کوه زه تپوس نه کوم. خیر اوسې ورور پوهېږې ژوندی دی د کاکا زو مننه یو مننه داسې ورور عادت خرچه مه لرم کوه نه د چا ژوندی دی تپوس کوم نه د چا تپوس ته ورځم نه چاته وایم واه تپوس واه مې راسه. اشکارې ښه یم ته څنګه یې ښه یې؟ بس الله دې تل عمر خوشحاله لره خورجانې تاسو او سره له نورو تل دوستانو عمر همیشه الله دې روغ صحت درکړي سره د ملګرو او سره د ملګرو خدای دې خوشحاله لره. الله دې له غم او درد نه وساته سره له موږ ټولو ټولو دوستانو ته امین. د دنیا دغه ژوند د کاکا نور دا د زړه غوښې مه ورسره خوره خلک دې راځي به بس سره بلاکوئ کیسه کې مه اوسېږه ولا پوه د شې کاکا زو کیسه په کې دې چا مه دنیا کې اوسېږه خپل لارې خوشحالې تېر کړه بس خپل ځان خوشحاله وساته. اوس ما هم د خیر تصمیم نیول دی انشاءالله تعالی که اوس یو وارې عمرې ته ځمه الله دې راته په نصیب کې کړي ماشاءالله ماشاءالله الله دې بس انشاءالله تعالی بیا دغه ځای څه ځم الله دې په نصیب کړي اوس کې پاکستان ته ځم بیا مې مور مننه بیا جار دې سم زړونه قرباني راغلاست ترته دعا راته وکړي چې خدای دې نصیب مې وشي. دا دې ما ډېر خو ښه تصمیم نیت کړی نیولی که الله مهربان شي. نو دا دې ډېر ښه چورت ښه نیت دې کړی دی الله دې بس خپل مقصد ته ورسوه الله دې دا نور الله دې زموږ هم پکې نصیب وکړي دا ټولو سره له ټولو دوستانو دا دې اذان وباسو د ماخستن اجم کوي د خیر نو ماشاءالله نو دا خو بیا په پرس نو اچ خاصم پرز او بیا کای و اچ خو سم پارز دې چمره وکي بیا حجم د کیږي مطلب بیا پرس ونه اچ خو چې ته ډېر پیسې دار یې فرض دی نو چې عمره دې چوکړه بیا در باندې اچ د پریس بیا وای کای بیا وستم ګورم اونه او واسطه ګور نو چې وس لري سي چې وس نه لري بیا خو اسلام او وس لري چې وس نه لري نه څه ونه په عمره وسه کولای عمره شته عمره مننه زړونه عمره خو شته نو یو وایي د مستاز د ټول نصیب وکړي دا کالو دا ډېر شاله امیندار مسلمان نصیب کړي الله امين امين ثم امين خلاره دي نیولې ده ماشاءالله افسانه خور ډیره خلاره ما خو تصمیم نیول دي الله دې بس پکې کامیاب کړه خو ان شاء الله تعالی بس خدای دې پکې کامیاب کړه ته زم بیا د عمرې سه ان شاء الله تعالی زم بیا د خیر سلامونه پاکستان ته زم ډیره خطر ژوندۍ دي بس موږ خدای ته دعاګانې کوو او موږ هم دعاګانو کې یاد ساته ان شاء الله موږ در سره ولاړ په هر میدان کې موږ در سره ولاړ په هر میدان کې په خوشحالۍ دې خوشحالېږو په خفګان دې خفه کېږو
ماشاءالله افسانې بالکل و بېشک علي لوره ستړي مشه قربان دي سم ډېره مننه الله دې راوله خلیل ورور نن مې د یو میسج ولدی ما جواب درته درکوي هغه داسې سو چې زما په دې بل موبایل کې مې دغه نه و هغه چې شورته وایي دغه یو هغه ورته وایي دغه پښتو سپیلینګ نو مال اوس چې په انګلیش باندې لیکم مال تیراولم نه کېږي السلام علیکم وعلیکم السلام افغان اوس ولې لکه سوچونه مه رالیږه ډېر ښه ده کاکا لوره نو خدای پاک دې اجاڼۍ که ښه عجبه ښه خوند کوي مننه قربان دي سم د کاکا زه ستاسو سره حضرت یوسف الله دې راوله څنګه یې بخیر سپي وتړه مننه مدینې منورې